ولې زه خالي لاړ شم ولې زه پوسې زه خپل تاوان وکړم دا د ما د ملت تاوان ده دا د ما د پاکستان او د افغانستان د دواړو اسلامي ملکو دا تاوان ده خو دې کې باید چې دوی دواړه سره جوړ شي کینی سره موږ ته هم تاوان روان نړوي ډریورانو ته او خپلو ځانو ته حکومت ته بیت المال ته هم تاوان روان نړوي دوی سره جوړ شي مراعات وکړي موږ سره رویه وکړي دلته دا شپږمه ورځ زه خالي په لاین کې را روان یم دا معلومات موږ ته شته چې مخکې به یک طرفه مال موږ راوړ چې ټیټ به نه وم په هغه زوړ روډ پاس به موږ له کابل نه مال راوړ دې خوا نه به خالي تلو اوس دوه طرفه په موږ باندې بندیز ده اوس دې ته موږ مجبوره کړو چې موږ خپلې لارې بس ودرو کورو کې او بل کلار کورو کې کینو قانون دې هم کینی حکومت دې هم کینی او پوسې ترانسپورټ دې هم کینی خوارو غریب دې ذاتي ځورېږي بس ډېر متاثره شوی زموږ کاروبار نظر له پخوا نه له 2000 نه را په دې خوا له 85 او له 90 او له دا خو ډېر زمان کېږي چې دا لاین چلېږي خو ورځ په ورځ زموږ کاروبار متاثره کېږي ورځ په ورځ دې کې اساني نه راځي بغیر له مشکلاتو نه روز په ورځ درته دا وګوره دا کتارونه وګوره ای مسلمانه دې ته ځای جوړ کړي دې ته سہولت جوړ کړي دا دنیا د خدای ډاګونه دي او ډاګ ته یې تاو کوي په روډوم درولي دي سورلۍ والات هم تکلیفي موږ ته هم تکلیفي نو په کار دې ته چې په مذاکراتو سره په اصولو سره په طریقه سره دوی د خپله مسله سره حل کړي او خلکو ته اسانتیا پیدا کړي په دې لینډ کې ځو راځو 10 کاله مو شو په دې 10 کاله کې موږ ته سهولت نه یې میلاو شوی د حکومتونو یې په موږ پام غلطوي اپله او دې پلو موږ ته سهولت لارۍ والا ته نه یې میلاو شوی پاسپورټ راکړه ویزه راکړه دا راکړه خبره دا ده چې موږ له که به د ګیټ مانیت څه راکولی موږ ته به اساني وی 15 روپۍ به اضافه اخیستی اوس داسې ګاډو والا شته چې وي $400 مه جمع کړي دغه یې نشته ټیټ یې نشته داسې خلک شته یې 3 میاشتې 4 میاشتې وشوې ټیټ یې نشته یو تر غواړي یا ته یې ماله راکړه ته یې ما ته په یو ځای وښیه ما ته سره ځان نه معلوم چې کوم ځای کې ته جمع کوې کوم ځای کې ته راکوې چې زه ورشم صحیح خبره ده زموږ په دواړو کې هم تاوان دی چې دوی یو مخ تش دوی یو مخ ډک را دوه هغسې خواخه چې دواړه مخه ډک تلای خو چې یو ځای خو دی راته انتخاب کړه اپل او د افغانستان هغه تورخام کې یو دفتر خلاص کړه چې افغانۍ لارې ورځي هلته یې هغه جوړی دې مخ ته پاکستان هغه دغه دفتر خلاص کړه چې پاکستانۍ لارې ورځي جوړی نو موږ ته خو ځای نه یې معلوم کوم ځای له لاړ شو اوس ټیټ رانه غواړي کوم ځای نه یې راوړو ځه میاشت کې پیره کړو میاشت کې کښت والا بیل راپسي کرزوړی بیل راپسي ټیر والا بیل راپسي خبره دا ده چې څه ورته ویو نو میاشت کې چې ته پیره کړې ورته پاتې کېږي 100,000 نه په 1,20,000 کې ما دغه راچولي 1,20,000 کې او هغه مخ تش راځم